السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هغه ورځ راورسېدله د کومې چې زموږ ټولو انتظار و، د هغه ورونو دپاره د خوشحالۍ زیری کوم چې سعودي جامعاتو ته تقدیم یا اپلای کول غواړي. نن چې دی زموږ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیه چې دا په ریاض کې ده، هغې اعلان وکړو چې تقدیم کلاو شو، یعنی اپلای چې ده هغه کلاو شوه. دا یو څو محدودې ورځې دي. نو هغه ملګري چې غواړي تقدیم وکړي نو هغې له جلدي پکار ده. د 27 تاریخ نه تر 11 تاریخه پورې را روان، نو تقریبا ټولې 15 ورځې دي. نو کوشش وکړئ په دې کې اپلای وکړئ د سکالرشپ دپاره، د فری ویزې، د تعلیم کومه ویزه چې د هغې دپاره. دې کې مخصوص شیونه پکار دي: پاسپورټ او ستا ډاکومنټس او میډیکل. خو دا میډیکل چې دی دې کې لږ وضاحت دا دی چې دا هغه میډیکل نه دی کوم چې د ویزې په وخت کې کېږي. هغه ملګري چې هغه راځي سعودي ته نو هغې نه میډیکل هغوی دپاره ضروري دی د ویزې د لګولو نه مخکې. نو دا یو عادي او یو عام میډیکل دی. دا به یو ډاکټر له لاړ شي او هغه چې دی تا ته سرټیفیکیټ غوندې درکوي چې بس دا فټ دی، منټلي او هیلث د دې بالکل برابر دی. 100 روپۍ اخلي ما بخیر. نو هغې کې چې دی دا خبره یاد ساتل پکار دي چې هغه نوم به پکې ورکوي کوم چې ستا پاسپورټ کې دی، ستا ډاکومنټس کې دی، چې نوم کې مسله نه. او یو چې د استعماره ده سی وي چې هغه دننه ویب سایټ کې پرته ده، هغه هم ډکول غواړي. هغې چې د ستا ټول معلومات، ستا ایمیل اډرس، نمبر او پته، دا شیونه چې دي او ستا تعلیم، دا ټول شیونه هغې کې پکار دي. نو اسانه طریقه ده. څوک غواړي چې اپلای وکړي په خپله، نو ویب سایټ ته تللی شي، د جامعې ویب سایټ ته هلته نه کولی شي. او که څوک غواړي چې په ښه طریقې سره او اطمیناني طریقې سره د هغې اپلای وشي، نو دغه یو نمبر دی. زه تاسو ته چې دی په سکرین باندې به تاسو ته ښکاري، دغه نمبر سره رابطه وکړئ وټساپ باندې. نو هغوی به چې دی تاسو له اپلای وکړي په ښه اطمیناني طریقې سره او په ښه طریقې سره. ځکه اپلای چې دی د اولنی سټپ دی، نو باید دې کې چې دی غلطي ونه شي او په ښه طریقې سره ټول معلومات چې دی کوم چې پکار دی هغې کې هغه ورته ورکړی شي او اپلای وکړی شي. دا خبرې وي او دا یو زیری و، تاسو ته مې در ورسو. نو تاسو امید دا دی چې دا تاسو مخکې ملګرو ته ورسوئ تر څو چې د دې موقع نه ډېر ملګري هغه فایده واخلي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.